سلامونه او احترامات می قبول کړئ قدرمنو دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وي. دوستانو، د انسانیت یو بل دردونکې خبر د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې 4 هلکانو خپلې یوې ګاونډۍ 14 کلنې جینۍ سره په څو ځله ناروا کار کړی دی. کله چې پولیسو ونیول نو هغوی بیا څه ویل، ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې تاسو د سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر وساتو. د بي بي سي د یو راپورټ له مخې په پاکستان کې د پنجاب صوبې په راولپنډۍ ښار کې پولیسو هغه 4 ملزمان نیولي دي چې په خپلې محله کې په یو 14 کلنې جینۍ باندې 100 ځله ناروا تیری کړی دی. دا واقعه د راولپنډۍ په رته امرال تانې سره نږدې شوې ده چې په اف ای آر کې ویل شوي دي چې وړومبي ځل باندې دغه جینۍ د جون په میاشت کې د دغه ناروا تیری ښکار شوه چې بیا دا سلسله همداسې جاري وه. د جینۍ د پلار له اړخه په 4 خپلو هغه ګاونډیانو باندې اف ای آر درج شوی دی چې د دې لور سره یې ناروا تیری کړی و، خو دوی ته تر هغې پورې علم نه و چې تر کومه پورې دا جینۍ حامله شوله او بیا یې خپل مور پلار ته وویل. د بي بي سي د راپورټ له مخې چې په دغه اف ای آر کې ویل شوي دي چې په 2019 کال د جون په میاشت کې په وړومبي ځل باندې یو ملزم چې دغه جینۍ پسې کور ته وروختې هغې سره یې ناروا زیاتی کړی دی او د دې واقعې نه څو ورځې وروسته یې ځان سره خپل یو بل ملګری هم بوتلی دی، بیا دغه کور ته وروختې او دوی دواړو دغه جینۍ ته د وژلو دمکي ورکړې ده او هغې سره بیا ناروا کار کړی دی. په دغه اف ای آر کې دا هم ویل شوي دي چې کله د دې واقعې معلومات د دې 2 نورو ملګرو ته وشول نو هغوی هم دې جینۍ ته دمکي ورکړله که ته موږ سره داسې غلط کار ونه کړې نو موږ به تا بلیک میل کو او په علاقه کې به دې وشرمو. نو په دې وجه باندې دغه 2 نورو هلکانو هم ورسره ناروا کار کړی دی. د جینۍ پلار په خپل رپورټ کې ویلي دي چې زما په لور باندې چا زیاتی کړی دی، په هغې کې یو د پوخ عمر سړی دی، 2 د 13 کالو هلکان دي او یو بل د 14 کالو هلک دی. د راولپنډۍ د پولیسو مشر راول مظهر اقبال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د دغه جینۍ چا سره چې زیاتی شوی دی د دې میډیکل چیک اپ هم کیږي او هغه ملزمان چې موږ نیولي دي د هغوی چیک اپ به هم کوو او عدالت ته به د پیر یعنې دوشنبې په ورځ باندې پیش کیږي. د دغه اف ای آر له مخې چې ویل کیږي د دغه جینۍ پلار یو سرکاري نوکر دی او سحر له کوره وځي ماښام بیرته کور ته راځي. بي بي سي سره په خبرو کې د دغه جینۍ پلار وویل چې د ده وړومبنۍ ښځه چې د دغه جینۍ مور وه 2 کاله وړاندې وفات شوې ده او دویمه ښځه اکثر خفه وي نو زما د کور نه لاړه شي او خپلې مور کروي. نو په دې دوران کې زما د لور په کور کې یوازې وه. د جینۍ پلار وایي چې زما لور اوس د 8 میاشتو حامله ده، خو هغې ته د خپلې لور سره د دغه زیاتي معلومات هله وشول چې کله د هغې 6مه میاشت شوه او د هغې په ګېډه کې درد شو او د دغه درد له امله یې هغه هسپتال ته وړې وه. د دې نه مخکې ما دا فکر کوو چې زما لور ته د معدې مسله ده ځکه یې په ګېډه کې درد راوچتېږي، خو کله چې ما دا ډاکټر ته بوتلل او د دې الټراساونډ یې وکړو نو ډاکټر زه راوغوښتم او راته یې وویل چې ستا لور د 6 میاشتو حامله ده. بي بي سي سره په خبرو کې د دې جینۍ ترور هم ویل چې زما په دې موده کې 100 ځله خپلې خورزې سره ملاقات شوی دی خو ما ته یې د دې خبرې په هکله هېڅ هم نه ویلي. هغې وویل چې دا ماشومه ډېره زیاته یارېدلې ده او اوس موږ د دې علاج شروع کړی دی. دلته د جینۍ پلار وایي چې ما ته د دغه ملزمانو د کورنۍ لخوا ډېر زیات دباو او خبرداری راکول کیږي. هغه دا هم وایي چې هغه د خپلې لور د سیکیورټي په اړه باندې ډېر زیات پریشانه دی او غواړي چې هغې ته د ښځو د تحفظ لپاره یو جوړه شوې اداره کې وساتل شي ځکه ممکن ده چې دوی زما لور ووجني او ما ته هم نقصان راورسوي. قدرمنو دوستانو، دا یو ډېر دردونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کړ. الله تعالی دې زموږ ستاسو ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. تاسو کولی شئ د دې خبر نور جزئیات په لومړي کمنټس کې د بي بي سي په صفحه باندې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او له نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي.